د خولې خبره خو د خولې خبره سړی هغه چې په کردار شي سړی یا چې د میوې څخه پیدا نه لري او بني ادم که په قدم د چنار شي سړی څه چې د قوم په مینه سر شیندلی نه شي په دا نه ښه ده چې مردار شي سړی د ویش د قوم چې نن راغلي ولمونه دي او د میژه یو قومي مشر هم په وجود دی صاحب خان او نور د مسجد علاقې نه د وړنه ولمونه راغلي دي زه یو مقرر هم نه یم زه ډېرې خبرې هم نشه کړی خو صرف زه دا وایم چې په دا انګوره کې په 1984 کې جنوري 27 باندې رشیا په میژ بمبار وکړ په یوه ورځ باندې 60 کسان د میژ شهید 70 د میژ زخمي بیا په 86 کې رشیا په میژ بمبار وکړ په دغه غلام کلي کې بمونه ولګېدل د شهید لال خان و د بمبا بم د کېناستلې وه الګاټ په پورې وړی شوی او بیا امریکا چې په میژ بمبار وکړ بام د مزار یو هغه په کور ولوېده د ماویز په کور ولوېده یا ماویز یې لکه سکه بلا شهیده شوی دا د میژ د سترګې لیدلې حالات دي غوږېلې اورېدلې حالات دي کله چې میژ شاخه په دا کې د ماویز 3 بچیان وي او 6 جنکۍ وي 10 ځله راون شوي هغې مور یې دا نه وویل چې مو بچیان م شاخ کړي دي وایي چې خوږه م د شاخه کړې توس لوړی وی ګل میژ چې رسي بیا په 2008 کې د دغ پوځ په موجودګي کې برای راست امریکا هلیکوپتر وغه د نن درام تاریخ و برای راست ضروري په کلي کې کیشي امریکایان روغلل د میژ د ځلولې یې 18 کسان شهید وکړل او چې کله ګایز شه د پزرخمل د په کور کې ستر باندې دام نه وپوتې د پزرخمل ودر ووته دا ګوته انداز کړه چې او خلکه چې څومره خلک ګرځي په دا کې د میژ یو سړی هم نشته زلال پاکستان فوج ته مبارکي ورکوم چې میژ رشیا وویشتلي میژ امریکا وویشتلي ده ته زه مبارکي ورکوم چې دا هم میژ وویشتلي دای د روس سره شامل شو دای د امریکا سره شامل شو دای د روس ځای شو دای د امریکا ځای شو که څرنګه چې امریکایانو میژ ویشتلي وي څرنګه روسونه میژ ویشتلي وي پاکستان دغه برګیډیر میژ وویشتلي برای دغه ولکې د ګولۍ سره پیار کړی دی د ګولۍ سره مخابات کړی دی دغه پوځ ته یې وشوه چې پوځي او پوځي د هغه خلته چې د رسوله ګولۍ سروی کړی دي د امریکایانو ګولۍ سروی کړی دي د تو ګولۍ د میژ سینه سروي کړو یا دا حکوم استقبال په ګلیله نه دی شوی د دغې قوم استقبال په هاریره نه دی شوی یا دغې قوم استقبال همیشه په ګولۍ باندې شي دغه قوم همیشه استقبال په ګولۍ باندې شي د شهید نظر جان و دا امریکایانو ویشتلې وه و چې کله په ملتان کې اپریشن ورکول دو پیسې که امیدواره وه د امریکایانو ګولۍ د دې په بچي باندې دننه هواتلې وه امریکایانو کړي دي بیا دغه پوځ څه کړي دي چې افسوس دی مجمع که ګاډه وټکال ته که څرنګه چې د شهید نظر جان و دی په ګولۍ ویشتلی و داسې په دوران کلي کې د بسم الله جان و ده دغه پاکستان په ګولۍ وویشتلی نن زه ورته یم چې سر زورته یې چې سر و سر لږ حیا درواله لږ شرم درواله چیرې وې
دا ته خو عام فوج وي چې د مدرسه مدرسه باندې امریکایانو فوج بام چوه ته خو خاموشي اختیار کړې وه ته خو غلی وې وړه طالبان په مدرسه کې نن دومره دلر شوې برای مو په هیل مقام جرته وو چې زه تو ته مبارکي درکوم دا و چې څنګه دی مو چې هغه فوج وي چې په انډیا کې هندوله اتیا لاسه راونیوې نن دره پیاوړی شوې چې د ویش په بچولو ګولۍ وراوې مو په موقع مبارکي درکوم لږه دا د خپل علاقې یو دشت سره یو دشت سره یود کوي څومره شهیدان د ویژ وشو په وړه کې د ویژ عظیمه سرمایه ختم شوه ظلم ختم شوه ویژ د خلکو غلامون نن د پخکې ځواکمن کې یو تو پخه عزت نشته دغه عزت نشته یو لون د حکومت کې اسلامي امارت کې نشته په وړه کې په زري نخل شهیدان شوي حکمتیار یوه خبره لیکلې وه چې دغه جهاد او صفان وي چې د نور محمد غوندې سړی هم که شهید شي دا چا کړي دا دغه خلکو د ویش سرمایې ختم کړي برای ډېر سخت دوکینه په دغه علاقه کې ویش ته رسېدلي خو قسم به درته وکړم چې د یخ ژمکي په سر کې وینې راوړلې چې دغه زور یې وکړ چې موږ ته بیا دغه کیسې ظلم وکړ او بل د صدر مدرسول ساري لاس نیولی و او داسې ژوسته داسې ژوسته دا نه دي د قوم د پوره قرباني دوی میش بیا ورکوي که په میش په ټنکي نه وخېږي که میش په سینې ګولی وبوسي دا د دی ګولیو ختم شي دا د دی ګولی دی دا د دی ګولی دی د دغې قوم په ریپۍ جوړه شوې دي نن د دغه قوم په ریپۍ لاګي یا دغه قوم په سینې لاګي نن دغه قوم په ویشتل شي دا د میش خپله سرمایه ده دا د پاکستان د فوج نه دو دا وغستې درشي د موتو د مو عزت منه په خپل منځ کې اتفاق وساتئ په خپل منځ کې جرأت درولئ په خپل منځ کې مثبت شئ په خپل منځ کې توس اعتماد پیدا کړئ یا ځوانونه مو وتړئ د مشرونو مو وتړئ هغه خلک چې دغه شهیدونه وینه قدر نه کوي دا خو هغه مځکه ده چې ویش څومره د افسرونو سره ملاوېدې هم ویش ورته وایي چې صاحب سرزوي د شهدا نه نن وینه د شهدا په وینه باندې قدم نه ږدي په وخت کې خو د پاکستان جنرالونه ویش ته تلل چې ویش ریسونه بمبار کړي وي ویش ته قدر کول ویش ته یې پیسې کولې پیدل ورتلل پیدل ویلې میش د رشیا د پوره دول ګرځولي نن میش دره مجرم شولي میش دره لره وشولي چې د مو په سرمایه د مو په بجټ د مو په خزانه لګېدلې ګولۍ جوړه شوې دي هغه ګولۍ د مو په بچونو وه نن میشو دا هوام کله ویر نه کې دا درد کله ویر نه کې د سره میش همیشه د حق د خپل حق غوښتونکی وي په دا باندې میش کله تېر نه وي